نو همدې ضمن کې الله دا مسله بیانوي، فرمایي وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، نه دی روا یو مؤمن ته چې بل مؤمن مړ کي لیکن خطأ که وشي دا کار خطا کې وشي. ومن قتل مؤمنا خطأ، او څوک چې مؤمن خطا کې مړ کي فتحرير رقبة مؤمنة، یعنی فعليه تحرير رقبة مؤمنة، نو په ده باندې آزادول دي د یو غلام مؤمن وجلې یو مؤمن غلام به آزادوي. ودیة مسلمة الى اهله، او دیت مسلم چې سپارل کیږي به الى اهله، اهل د مقتول ته دیت به ورکوي. الا ان يصدقوا، مگر دا چې ورثه د مقتول هغه تصدقو کی وایي چې مونږ یې نه اخلو، سهون کار شوی دی، خیر دی، بس الله د پاره عفا کوو، نو هغه به بېله خبره. دیت چې دی نبي صلی الله علیه وسلم 100 اوښان مقرر کړي دي، 200 غویان او 2000 پسونه هر یو چې ورکوي. بیا د رسول الله په زمانه کې او خلافت راشده کې چې هغه موږ دپاره ثبوت دی او دلیل، نو د نبی علیه السلام په وخت کې 800 دیناره بیا مقرر کړي، ځکه چې په دې 800 دینارو باندې همدا 100 اوښان کېدل، یو اوښ به په 8 دیناره باندې به ونه، او که چا پې غویان اخیستل نو غویان هم پې کېدل 200، که چا پې پسونه اخیستل نو 2000 پسونه هم پې کېدل. او د سرو زرو نه یې مقرر کړي وو، نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخت کې بیا د 800 دینارو په ځای 1000 دیناره شو، ځکه اوښ به ګران شوی. نو 100 اوښان چې په 10 دیناره شي نو 1000 روپۍ، او د سپینو زرو نه 12000 روپۍ مقرر کړي، 12000 او امام صاحب ویلي 10000 درهمه. خو دا د امام صاحب او د امام شافعي صاحب دا ټول ویناګانې چې دي د پیسو دا مسله چې ده دا وخت سره خبره ده، ریټونه جګېږي ټیټېږي. اصل دیت چې شریعت مقرر کړی د 100 اوښان دي، که څوک 100 اوښان نشي ورکوی 200 غویان دي، که چا سره 200 غویان نه وي 2000 پسونه، بیا چې د دې څونه قیمت کېږي د هغې قیمت په حساب باندې بیا ورکول کېږي. او که څوک نیم معاف کوي، ټول معاف کوي، څه برخه معاف کوي، نو دا خو صحیح. او دیت د قتل خطا چې دی مخفف دی، یعنی 3 کالو کې به پوره کوي. امام رازي لیکلي استفاز ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه احد من السلف فكان اجماعا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه ډېر نقول په دې کې راغلي دي، ډېر روایت، او په سلفو کې مشرانو کې چا خلاف نه دی کړی، نو دا اجماع شو د مسلمانانو. د ښځې دیت د سړي د دیت په نیمه دی. دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل نفسا وجرحا، هم په قتل کې هم په جرحه کې جروحو کې. د سړي 100 اوښان دي، د ښځې 50 اوښان دي. دې دا مطلب نه دی چې شریعت د ښځې څه بېعزتي کوي، یا د 100 اوښانه د یو انسان قیمت دی. د هغې مقصد هدف دا دی چې د سړي په مرګ باندې او په قتل باندې کورنۍ ډېره بېاثري کېږي، اولاد بې سرپرسته کېږي. کوم چې اولاد ته د رزق دپاره کوشش کوو هغه له منځه ځي، نو هغه یې 100 اوښانې. او که څوک ظلم وکړي، زنانه مړه کړي، نو د زنانه مرګ باندې کور هغسې مالي نقصان سره نه مخامخ کېږي، نو هغه ته 50 کړي. دې وجه دا ده چې دا اول سړی چې دا دیت ورکوي، نو هغه نه خو خطا کې قتل شوی دی، قصدن یې خو نه دی کړی، دا خو د قتل خطا مسله ده. نو هغه باندې خو ډېر بوج اچول خو مناسب به نه وي که نه چې هغه ورکوی نه شي. بله مسله دا ده چې د قتل خطا دیت دا د سړي په خپل مال کې نه دی، عاقله کې دی، ان ټول قوم
تر څو پورې دا مسله ورته اسانه شي ځکه خطایي قتل دی قتل عمد کې چې کومه فیصله وشي هغې ته بدل صلح وایي دیت هم ورته خلک وایي هغه بیا د قاتل په خپل مال کې دی هغه عقله نشته که کوم ځای کې قبایلي نظام نه وي بیا په اهل دیوان دی لکه یو معلم مړی وکړو نو د کابل د خر ټول معلمین به هغې کې مرسته کوي که د وزارت مالیې یو مامور مړی وکړو ټول وزارت مامورین به هغې کې مرسته کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا بیا په اهل دیوان باندې مقرر کړی و ځکه قبایلي سیستم خو بیا کمزوری شو او چې د چا قوم قبیله غټی نو هغه به ورسره پکې مرسته کوي فإن كان من قوم عدو لكم فإن كان هذا المقتول کوي دا مقتول من قوم عدو لكم د داسې قوم نه چې هغه قوم ستاسو دښمني وهو مؤمن خو دا سړی مؤمني چا سړی ووجه قبیله د مسلمانانو سره دښمنه ده مملکت یې د مسلمانانو سره دښمن دی خو دا سړی چې وجل شوی دا مؤمن دی فتحریر رقبة مؤمنه یعنی فعليه تحریر رقبة مؤمنه نو په دې قاتل باندې دی یو مؤمن غلام آزادول دې ځکه الله د دیت ذکر ونه کړ ځکه چې دلته دیت نشته قتل خطا شوی دی مؤمن وجل شوی کفاره به ادا کی او دیت او لین او دین او دا قوم سره شته نه کړ هغه خو ستا دښمن قوم دی که نه هغه اسلامي حکومت سره اګریمنټ نه لري لین دین نه لري وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او که مقتول د داسې قوم نه و چې ستاسو د هغې ترمنځ معاهده وه فدیة مسلمه نو بیا دیت دی سپارل شوی یعنی سپارل کیږي به الی اهله اهل د مقتول ته ورسه د مقتول ته و تحریر رقبة مؤمنه او آزادول دی یو غلام دی چې مؤمني د داسې قوم نه مقتول دی چې هغه معاهده کې دی اوس د دې مقتول په دیت کې او د هغه مقتول په دیت کې چې په دارالاسلام کې اوسیږي یو فرق دی بس فرق دا دی چې د دې مقتول دیت به هغومره ورکول کیږي که د هغوی د طرف نه کوم مسلمان په خطا کې قتل شي هغوی ته څونه ورکوي نور الفاظو کې یعنی چې د دواړو حکومتونو یا د اسلامي حکومت او د هغې قبیلې ترمنځ څه قسم لیکل شوي چې په مړو کې به دونه دیت ورکو دا به د همغه معاهدې مطابق دا به د هغه شرعي دیت په حساب باندې نه وي ځکه چې هغه معاهد دی دا خو په دارالاسلام کې نه دی هغه په داسې ځای کې اوسیږي چې هغه د اسلامي قضا او کوټ د دایره اختیار نه بار دی او مسله خو یو معامله ده دینی مثلا ده چې موږ هلته څلور رکعاته دی ماسپښین او دلته څلور رکعاته دی معامله ده نو چې څنګه معاهده شوي د معاهدې مطابق به هغوی ته دیت ورکوي که معاهده داسې وه چې مهر به هم دونه ورکوو لکه څونه چې شریعت مقرر کړی نو بس صحیح فمن لم یجد او څوک چې ونه مومي یعنې مومن غلام ونه مومي چې ازادي کي یا ورسره دونه پیسې نه وي فصیام شهرین متتابعین نو ده باندې روژه نیول دي 2 میاشتې پرله پسې توبة من الله دا توبه ده د الله د طرف نه وکان الله علیما حکیما او دی الله علم والا او حکمت والا که شرعي عذر پکې راغی مثلا اختر پکې راغی یا داسې نور نو کومه یو نیمه روژه یې دغه شرعي عذر د وجه نه وخوړه پروا نه کوي نور به جاري ساتي که شرعي عذر نه وي او همداسې روژه منځ کې کومه یوه نیمه وخوري بیا به یې درسره کوي بیا به یې درسره کوي 2 میاشتې ځکه شهرین متتابعین پرله پسې دي منځ کې پکې رخصت اوس دې روجو باره کې الله ویلې چې توبة من الله
دا د الله د طرف نه توبه ده. یعنی دغه روجې نیول کومه جرمانه ادا کول نه دي چې سړي باندې بوج شي. صحیح، دا توبه ده د الله طرف. یعنی دا دې دپاره ده چې ته دا 2 میاشتې روجې ونیسې، تا نه قتل خطا شوی، ستا نفس پاک شي، تا نه هغه د ګناه احساس ختم شي، ته ذهني طور باندې مطمئن شي، نفسي طور باندې مطمئن شي چې ولا ما یو غټ کار وکړ، خطا کې رانه قتل شوی او دومره اوږدې روجې مې ونیوې چې تا نه د ګناه هغه احساس چې دی ختم شي، نفس دی الله پاک پاک کی. اگر که دا قتل تا نه په خطا کې شوی خو څه بېغوري خو درنه شوی دی که نه، څه بېغوري درنه شوی، نو دا توبه ده د الله طرف نه، دا جریمه نه ده. دې سره به الله تا پاک کي. او دیت ادا کولو سره هغه یو ځای کې دیت نه چې د داسې قوم نه مسلمان وجلی چې هغه سره د اسلامي حکومت معامله نه وي، نو هغه به بیا تش روجه او نور ځایونو کې روجه او دیت دواړه دي. ځکه دیت خو ته هغې ته یو قسم جرمانه ورکوې، خو دا روجه چې ده دا توبه ده، دا تا پاکوي. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، نو دی خو د قتل خطا باره کې حکم بیان کړ. اوس فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، او څوک چې قتل کی مؤمن په قصد، فجزاؤه جهنم، نو د هغه ځای خو جهنم دی، خالدا فیها، همیشه به پکې، وغضب الله علیه، او الله پې غصه شوی دی، ولعنه، الله پې لعنت کړی دی، واعد له عذابا عظیما، والله ورته تیار کړی دی عذاب لوی. په دې آیت کې بس یوه خبره ده اشکال، چې دلته الله وی دی به پکې همیشه وي په جهنم کې. اهل سنت والجماعت یعنی اهل حق دا قاعده ده چې په ګناه باندې څوک نه کافرېږي. یو نو چې ته قتل کړی دی نو کافر شوی خو نه دی. دومه قاعده دا ده چې خلود فی النار چې دی د ګناهګار دپاره نشته، عاصي دپاره. خلود فی النار کافر دپاره. نو دې کې دا بحث دی چې خلود نه مطلب دلته څه دی. یو جواب چا دا کړی دی چې خلود نه مراد دی مکس طویل، یعنی ډېر 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 وخت به دوزخ کې پروت، د عامو ګناهګارو غوندې به نه وي، ډېر وخت به په دوزخ کې پروت. او یو تعبیر خدا دی چې د حلال وګڼي، حلال وګڼي قتل، چې د قتل خو ماته روا ده، نو دا کافر چې د مسلمان قتل حلال کړي، اخو به همیشه په جهنم کې نو خو حلال ګڼلی. بل تعبیر علماو دا کړی که الله اصلي جزا ورکي، اصلي جزا، نو هغه دا ده چې دی به جهنم کې همیشه وي. که هغه اصلي عادلانه جزا الله ورکولی نو خو دغه وه، خو الله په خپل بندګانو باندې مهربان دی، نو که وغواړي چې جهنم کې واچوي نو بیا به خپل حساب باندې وباسي، خو که جزا یې ورکولی اصلي نو دغه وه. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ دغه تعبیرات خلکو کړي دي. یو شی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی چې هغه هم دلته وویلی شي، نامناسبه نه ده. هغه وایي یو د فتوا مقام دی چې تا نه څوک وغواړي چې د دې شي حکم څه دی، هغه ځان پوهېږي، نو هغه خو به ورته ته ټو د پوینټ خبره کوي چې دغسې دغسې. یو مقام دی د وعظ، وعظ کې وعظ کوونکی او تبلیغ کوونکی هغه کله سخت خبرې هم کوي، سخت خبره هم کوي، لکه وایي چې یو سړي سره پیسې، مالي، دولتي، انګلستان ته ځي، امریکې ته ځي، ټوله دنیا ته چکرونه ته ځي او حج ته نه ځي، دا چا مسلمان کړی؟ داسې خبره څوک کوي؟ هغه د فتوې په ژبه کې نه وي، هغه د ترهیب او د ترغیب مسله. نو دغسې شیان احادیثو کې هم شته
او قرآن شریف کې مشته چې ډیرو ګناهونو باندې الله د کفر اطلاق کړی ډیرو ګناهونو باندې جهنم کې د خلود اطلاق شوی دی دې لپاره چې هغه خلکو کې ویره پیدا شي او ترس پیدا شي او الله نه ویریږي چې دا خو ډیره سخته ګناه ده او بله دا چې د هغه ګناه قباحت ته اشاره وشي چې دا څونه بده ګناه ده چې الله پرې دونه خفه کېږي نو دلته هم ګوره څو خبر راغلی خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه درې واعد له عذابا عظیما څلور او فجزاؤه جهنم پنځه ځای جهنم دی همیشه به پکې الله پې غصه دی لعنت پې کړی او لوی عذاب ورته تیار کړی چې څوک بې ګناه مسلمان وجه دا اوس څه حل د مسلمان قتل خو چاته بیخي ګناه نه ښکاري د مسلمان وجل خو چاته بیخي هغه نه ښکاري خپله ورته دلیل جوړوي خپله تاویل کوي او وجني بس دا مرتد دی خپله ورته دلیل جوړوي دا طریقه چې ده دا د دین نه ده د صحیح نه ده همدغه بحث روان دی د مسلمان د قتل نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې جهادي عملیاتو کې دې معاملاتو سره به مخ کېدل چې دا سړی مسلمان دی او که نه منافق دی نو سره کم منافق دی نو دا آیاتونه اوس نازل شو چې یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا اے د ایمان خاوندالو چې کله تاسو سفر کوئ د الله په لار کې یعنی جهادي سفرونه فتبینوا نو ښه معلومات کوئ ښه تحقیق کوئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام او مو وایئ هغه چاته چې پیش کی تاسو ته د صلح او د اشتۍ او د انقیاد او د تابعدارۍ خبره او دا ترجمه ټول نه ښه ده چې تاسو ته سلام وکړي سلام درته وړاندې کړي دا داسې و چې د اسلام په اوایلو کې مشرکینو کې خو سلام رواج نه و که هغې به ویلې صباح الخیر صباح الخیر مساء الخیر داسې شیان به یې ویل نو اسلام چې راغی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا شی جاري کړ مشرکینو خو دا نه ویلې نو دا داسې شو لکه یو پاسورډ چې چا به چاته سلام کو د دې معنا به دا وه چې دا خو مسلمان دی مسلمان شوی او نور هغه وخت کې د کافرانو د مسلمانانو ترمنځ په جامو کې په لباس کې په هغه کې تفاوت خو نه محسوسېده ټول عربانو نه یو رقم جامې او لباس و شیان نو دا سلام چې به چا واچو دا به داسې معلومېده چې ولا دا سړی مسلمان دی نو څوک چې ورته سلام وکړي نو تاسو ورته مو وایئ لست مؤمنا چې ته مؤمن نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوئ سامان مال و متاع د دې لږ ژوند یعنې دې دپاره یې وجنئ چې مال ترې واخلئ ګډې بیزې ورسره دي هغه ترې واخلئ کوم اوښ غویه ورسره دی هغه ترې واخلئ دا مړ کړئ چې ته کافر یې فعند الله مغانم کثیره نو الله سره چې دی غنیمتونه ډیر دي حلال غنیمتونه اوس الله ته فرمایي چې صحیح دی تاسو مدینې منورې ته راغلی هجرت هم وکړه ستاسو یو اجتماعیت جوړ شو نو خو مخکې خو تاسو هم همدغسې وایي هر سړی په خپل کلي کې مسلمان شوی او همالته و نو خلکو به وجه دغه په کلمه به چا باور نه کو دغه په سلام او الله اکبر به چا باور نه کو فرمایي کذلک کنتم من قبل همدغسې تاسو مخکې وایي فمن الله علیکم نو الله تاسو باندې احسان وکړ چې د هجرت توفیق یې درکړه مدینې ته راغلې د دارالاسلام په حدودو کې دا نه شو اوس د هغې ځای نه ټولي د جهاد دپاره وځئ نو ستاسو کوم وروڼه چې په نورو قبیلو کې پراته دي او معذور دي او رابطه یې نشي لار نه مومي نو داسې سختي خو ورسره مه کوئ که نه فتبینو معلومات کوئ تبین کوئ تحقیق کوئ ان الله کان بما تعملون خبیرا
بېشکه الله ستاسو عملونو باندې خبردار دی چې تاسو په کم نیت باندې کوئ. کشاف هم لیکلي، مدارک هم لیکلي چې نزلت فی قتل مرداس ابن ناهیک من اهل فدک. مدرسه نه نږدې یو کلی و، هغه فدک نومېده. فدک کې یو سړی و مرداس ابن ناهیک، اسلم ولم یسلم قومه، د اسلام راوړی و، قوم یې نه وراوړی. فغزتهم سریة علیها غالب ابن فضاله. نو د نبي صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو یوه ډله پرې لاړه، امیر غالب ابن فضاله و. فهربو، نو فدکیان وتښتېدل، مقابله یې نه شوه کوی. وبقی مرداس، مرداس لا نه وړه چې دا خو زما خپل ورونه دي، نو مسلمانان دي. فلما تلاحقوا به کبروا، هغه چې محاصره کوي او غونډۍ کې میږي پرې ولې، نو دی ویلې الله اکبر وکبر، هغه هم ویلې الله اکبر. صحیح دی، نو هغه هم مسلمان. ونزل ای من الجبل، غره نه کتل. وقال وی ویلې لا اله الا الله، الله نه پرته بل څوک د عبادت لایق نشته دی. محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی. فقتله اسامة بن زید واستاق غنمه. نو اسامه بن زید خپل تور وویسته او د کشر الکو او مړی بس ورختایي وکړه. او هغه سره چې کومې ګډې مړې وې نو هغه یې راوړې. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته غوسه شو، ورته ویلې ول دې وجه چې کلمې ویلې، وایي د یرې ویلې د یرې. نو هغه ویل چې نبی علیه السلام ویل هلا شققت قلبه، تا د هغه زړه عملیات که ودش کو، بیا ودې کته درته معلوم شو چې د ویرې ویلې. نو بیا نبی علیه السلام مسلسل لګیاو او ویلې به چې وما تفعل بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه، وما تفعل بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه، وما تفعل بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه. ته به لا اله الا الله ته څه جواب وایې چې د قیامت په ورځ راشي چې زه د دې سړي په زړه کې وم او د مړ څه جواب به وایې، څه جواب به وایې، څه جواب به وایې. نو اسامه وایي زه ډېر خفه شوم، وي ما ویلې چې کاشکې په دغه ورځ نه سبا ته مسلمان شوی وی، چې دې جنګ کې زه نه وی، چې دا کار رانه شوی نه وی. او وایي ما ویلې چې لیته سکت، کاشکې نبي علیه السلام غلی شي، دا خو ډېر هغه تکلیف شو ورته، تکلیف شو ورته چې ولې دې وجه چې کلمه یې ویل. د نبي صلی الله علیه وسلم دین دا دی او طریقه یې دا ده چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، بس ته په هغه باندې اعتماد وکړه، الا لکه هغه منافقینو غوندې چې هغې نه داسې یو عمل ظاهر شي چې هغې باندې سړی وپوهېږي چې دا خو منافق دی، چې تر څو داسې عمل ته ظاهر شوی د نفاق نه وي. مثلا کافرو سره جنگ ته راشي د مسلمانانو خلاف، کافرانو ته جاسوسي وکړي یا نور څه شی وکړي، بیا خو سړی وایي چې دغه منافق دی، صحیح مسلمان نه دی. نور چې دا څه شوی نه وي هغه کلمه وایي بس صحیح ده، نو هغه پوشه الله یې پوشه. نبی علیه السلام وایي چې زه ظاهر باندې الله مکلف کړی، په دې الله نه مکلف کړی چې د خلکو زړونه وشکوم. خو ګورئ د دې خبرې دا مطلب نه دی چې یو سړي لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي لمونځ وکړو، په مسلمانانو کې حساب شو، آخرت کې به د الله فیصله هم همداسي. دا دنیایي معاملات، یعنی دنیا کې مفتی، قاضي، پیغمبر، نبی، مجاهد به پې د مؤمن ګمان کوي، د مسلمان ګمان به پې کوي. خو داسې نه ده چې الله به آخرت کې دا سړی جنت ته بوځي، ورته به وایي چې تا ته فلاني مولوي صاحب ویلي چې ته کافر نه یې. د الله بیا خپل حساب دی. الله ته هر سړی معلوم دی چې کافر دی که نه دی، منافق دی که نه دی. نو د ده د زړه معامله الله سره ده، الله به ورسره په هغې فیصله کوي. دنیا کې قاضي، مفتی، ملا، میا هغه چې کلمه وایي مونځ کوي نو خلاص وي، مسلمان کې حسابېږي، جنازه به هم کوي، د مسلمانانو مقبره کې به هم دفن کېږي، نور تعامل به هم خلق ورسره د یو مسلمان غوندې تعامل کوي. خو دې دا مطلب نه دی چې الله به هم د دنیایي مفتیانو او د قاضیانو په فیصلو خلک حسابوي چې دا مسلمان دی او که نه دی. الله ته خپله هر شی معلوم دي، سړي ته هم ځان معلوم وي او الله ته هم دی معلوم، هلته به معامله الله سره خپله. نور واقعات هم مفسرونو لیکلي، ډېرې لیکلي چې زه یې ووایم وخت به ډېر ونیسي چې داسې پېښې شوې وي، خامخا به کېدې، ځکه چې روزمره جهادونه
او روزمره مجاهدین تلو سرایا تلو غزواتو هغه دا شان خو پکې راتله که نو الله دا خبره صفا کړه چې بس امر دا دی